او بلکې د بعضې ایمان نه دا اورېدی شوي دي چې مورې ته منډه څه نه راکې نو دې ګاونډي ته ووایه چې خپلو بچو له خو داسې سامانونه مه راوړه که زما ورونو موږ وره ډېر بې فکره یو ځان باندې دې هر سړی راواړئ چې زه مړ شم او زما بچي پاتې شي زه جیلي مجیل کې نو زما بچي پاتې شي خوراک یې نه وي اوبې نه وي لباس یې نه وي ولې دا یتیم الله نه لري دا کونډه الله نه لري دا غریب الله نه لري دغه الله به زموږ او ستاسې نه تپوس کوي لږ را بیدار شئ مؤمنانو لږ را یخ شئ مؤمنانو احساس ځان کې پیدا کړئ د غریب احساس د یتیم احساس د کونډې احساس د مسکین احساس د ګاونډي خیال وکړئ زموږ ګاونډ کې یتیم بچی شته دی چې ستا بچی د 500 روپو په جوړه کې راوځي جیب یې د پیسو نه ډکي ولې دا یتیم زړه نه لري ولې د ده بدن به زړه به درد نه کوي د ده به دې کپړو ته زړه نه کېږي دا یتیم لاړ شي مور ته وایي مورې ماله راکړه مور مسکین صحت صحیح مور یې په جاړي وته یتیم جاړي خویندې جاړي ورونه یې جاړي دا پردی کور چا وجړو خو دا ما ورته وجړو سره ورونو زمونږ او ستاسې ګاونډ کې زمونږ او ستاسې په کلي کې زمونږ او ستاسې په علاقه کې موږ څه کونډې دي موږ څه یتیمانان دي موږ څه غریبانان دي داسې مه کوئ چې د خپل ځان خیال وکئ او غریب هېر کوئ قیامت کې به رب العالمین یو انسان راونیسي رب به ورته وایي زه وږی یم ماله د ډوډۍ نه وه راکړې زه بربنډ ومه جامه دې نه وه راکړې زه تږی ومه اوبه دې نه دي راکړي هغه سړی به ورته وایي چې یا رب وانت رب العالمین الله ته خو د ټول مخلوق ربې الله ته څنګه وږی شې ستا څنګه کپړې نه وي رب العالمین به ورته وایي ستا ګاونډ کې غریب و یتیم و زما بنده و خوراک یې نه و څښاک یې نه و لباس یې نه و تا خپله خوړه تا د هغه سوچ کړی دی ډېر احتیاط وکوي ډېر احتیاط اگر که موږ دې قصو کې لږ کمزوري و زموږ ګاونډ کې یتیم بچی شته دی چې ستا بچی د 500 روپو په جوړه کې راوځي جیب یې د پیسو نه ډکي ولې دا یتیم زړه نه لري ولې د ده بدن به زړه به درد نه کوي د ده به دې کپړو ته زړه نه کېږي دا یتیم لاړ شي مور ته وایي مورې ماله راکړه مور مسکین صحت صحیح مور یې په جاړي وته یتیم جاړي خویندې جاړي ورونه یې جاړي دا پردی کور چا وجړو خو دا ما ورته وجړو که نه که ما ورته څه د یتیم احساس وی ما ورته څه د جهلي احساس وی ما ورته څه د کونډې احساس وی ما ورته څه د غریب احساس وی زما د کعبې په رب قسم دی که زما او ستا ګاونډ کې یتیم چړلي وی خو موږ دونه بې پروا یو او بلکې د بعضې یتیمانانو نه دا اورېدی شوي دي چې مورې ته منډه څه نه راکې نو دې ګاونډي ته ووایه چې خپلو بچو له خو داسې سامانونه مه راوړه که زما ورونو موږ وره ډېر بې فکره یو ځان باندې دې هر سړی راواړئ چې زه مړ شم او زما بچي پاتې شي زه جیلي مجیل کې نو زما بچي پاتې شي خوراک یې نه وي اوبې نه وي لباس یې نه وي ولې دا یتیم الله نه لري دا کونډه الله نه لري دا غریب الله نه لري دغه الله به زموږ او ستاسې نه تپوس کوي لږ را بیدار شئ مؤمنانو لږ را یخ شئ مؤمنانو احساس ځان کې پیدا کړئ د غریب احساس د یتیم احساس د کونډې احساس د مسکین احساس د ګاونډي خیال وکړئ موږ ټول په دې یو چې ما ونه خوړله ما ونه وانه غوستله زما جیب ډک نه شو الله مکی سورت نساء کې الله وایي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم هر سړی دې دا سوچ که زه مړ یم او زما بچو باندې دا نور ظلم کوي نو زه به څونه خفه کېږم نو دقسې د نورو یتیمانانو باره کې دې خیال وکړي الله دې زموږ د عملونه قبول کړي الله دې موږ فکرمند کړي الله دې موږ سره د غریب د مسکین د یتیم
د ټولو احساس پیدا کړي. الله دې من کې هغه حالت راولي، هغه مینه او محبت دې راولي چې د انصارو او د مهاجرو منځ کې الله څنګه راوستي، چې یو بل ته به ویلې راشه دا ځمکه څه تقسیم کم، راشه دوه ښځې مې دي یو به طلاقه کم ته یې په نکاح کړه. دا د ایمان په وجه باندې ویلي. الله دې موږ فکرمند کړي، الله دې زموږ د عملونه